تازه خو ډیر بد خبر. تاجکستان وایي له بدخشان څخه له 300 زیات افغان سرتیري دوی ته وراوښتلي دي. تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډیری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کوهستان او ګواب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاس ته پرېوتې ده او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیوله. له دې مخکې د 218 پامیر قلي اردو قمندان جنرال عباس توکلي ویلي و چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حملې په شا تنبولې او له 10 تر 40 پورې وسلوال طالبان یې وژلي دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمیر چې د طالبانو لاس ته لوېدلی 1400 ته رسېدلی دی. د بدخشان 11 ولسوالۍ د اوس پیلن د حکومت تر کنټرول لاندې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.